د افغانستان شمال کې نښتې په کور دننه او بهر اندېښنې راپارولې دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان شمال کې نښتې په کور دننه او بهر اندېښنې راپارولې دي. د هیواد په شمال کې په ځینو ولایتونو کې د وروستۍ نښتو او د طالبان ځواکونو د استولو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ملکیانو په وړاندې د سرغړونې په اړه اندېښنې راپارولې دي. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هغه کسان چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څارنې مسؤلیت لري د وروستۍ نښتو او د بشري وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. ښاغلي بینټ ویلي لا تایید ته اړتیا ده، خو ولې دی د وضعیت له نږدې څاري. نوموړي ټینګار کړی چې باید نړیوال قوانین او بشري حقونه رعایت شي. د دې سره سم د تیر جمهوریت حکومت یو شمېر چارواکي هم د طالبانو په بد چلند، یرغل نیولو او د ملکیانو پر وژلو تورن کړي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او ویلي دي چې هیڅ ملکي کس ته یې زیان نه دی اړولی. هغه ویلي چې دا ټول اقدامات د دیني ارزښتونو، بشري قوانینو، د جګړې اصول، د هیواد او د نړۍ د کلتور خلاف او د غندنې وړ دي. نوموړي د دې کړکېچ پر حل ټینګار کړی. طالبانو مخکې له دې ویلي چې د دوی هدف یوازې وسلوال دي چې د دوی پر وړاندې درېدلي، خو ملکیان ته یې زیان نه دی اړولی. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.